سپینو جامو نیل برنګاوو الله ستا خمارو سترګو په ما ور لګاوو دی توبه توبه ګل دې په زلفو باندې کاتار دې دواړه چشمه دې محبوبه ګل د انار دې توبه ګل دې په زلفو. السلام علیکم ګرانو کتونکو عزتمندو اوریدونکو لیدونکو، راغلی ما د ډاکټر راشد احمد صاحب ډیرې ته او داسې نیم راغلی، د دوی په بلنه راغلی ما. د ډېرو ورځو نه دا پروګرام احمد ګل استاذ د خدای پاک ژوندی لري، هغه د راشد صاحب په دې ډاکټر صاحب په دې ډیره کې د سره او ډېر قدر عزت یې کوي. راشد صاحب سره ما مخکې یو مرکه کړي وه، تاسو به هغه کتلې وي، خو نن بیا یو څو خبرې ورسره کوو دې دوران کې، بلکې د هغه مرکې نه پس دی موسیقۍ کې پی ایچ ډي موکه. ډاکټر صاحب اول خو لنډه شان پیژنګلي دي کتونکو سره وکړئ او بیا راته دا ووایي چې په موسیقۍ کې پی ایچ ډي کول نو آیا تاسو دا چې کوم دی نو د دغه شوق د خاطره کړی دی او که نه په دې خاطر مو که چېرې په دې موسیقۍ کې زموږ په دې پښتنو فنکارانو کې چا پی ایچ ډي نه ده کړي؟ زما چې دی زه اول خپله پیژنګلو کوم، زه د صوابۍ د جنډې کلي سره تعلق لرم. زما نوم تاسو واغستو راشد احمد خان دی او د موسیقۍ کې پی ایچ ډي کول چې دی دا زه د ډاکټر ناشناس صاحب ډېر غټ فین یم او یو قسم هغه زما روحاني استاد ها او هغه هم پی ایچ ډي کړي ده. نو مونږ به دا اورېدل چې واړو نو یاره ډاکټر صاحب چې دی نو پی ایچ ډي کړی دی په موسیقۍ کې. بیا چې کله ما دا شوق مې و چې یاره زه په موسیقۍ کې یو کتاب ولیکم، چونکې ما خپله باندې زده کړه چې کومه ده د موسیقۍ د کتابونو زیاتره کړې ده، ځکه زما کلی جنډه دی او دا بیا ډېر زیات په صوابۍ کې بیا ډېر داسې بره غرونو پله کلی دی. نو دا جنډو بوکو چې ورته وایي دغه کلی جنډو بوکو زمونږ هغه یو نیکه ته یو ښځې مصره کړې وه چې زما د سلام وي ستا جنډو بوکو ته، یو ټاپک هم تاسو اورېدلي ډېره مشهوره ده. نو هغه چې دی دغه شوق مې چېرې یو کتاب په موسیقۍ باندې زه هم ولیکم، ځکه چې ما زده کړه د کتاب ابجد موسیقي لومبی یو کتاب چې ما ته په لاس راغلی و. بیا د ډاکټر صاحب نه ډېر متاثره وم، د هغې د ګایکۍ نه، د هغې د فن نه. نو ډاکټر ناشناس صاحب چې کله ما تیسیس بیا کول او د هغې هغه مقاله چې کوم ونه پسې ما تګ و دوړ شروع کړ چې هغه په لاس کوم، ځکه چې ډاکټر صاحب کوم ریسرچ کړی چې دوی څه کړي په ریسرچ کې چې هغې مقاله وګورم. نو هغه بیا ما ته پته ولګي چې هغې چې د په پښتو موسیقۍ باندې یا په موسیقۍ پی ایچ ډي نه وه کړې، هغې لومبی سندرغاړی چې هغې پښتون سندرغاړی چې لومبی پی ایچ ډي وکړه، موسیقۍ نه وه کړې، په موسیقۍ نه وه کړې، هغې په د رحمان بابا په اخلاقیاتو پی ایچ ډي کړې وه. بعد کې ډاکټر صاحب بیا په خپل انټرویو کې وي چې ما فزیکس کې بیا د رشیا نه هم پی ایچ ډي کړې ده، میډیکل چې کوم ساینس شعبه ده هغې کې بیا ما چې ده نو په هغې کې هم بیا پی ایچ ډي کړې ده. خو د ادب سره کوم خبرو کو یا د موسیقۍ سره هغه د رحمان بابا اخلاقیاتو مقاله وه. نو زه دې کې نور ډېر بیا خوشحاله شم چې ډاکټر صاحب یو کار شروع کړی او دا کې خو او موږ هغه په موسیقۍ خوا پی ایچ ډي نه کړی، دا به زه کوم. بیا دا ګران یو عمل چې ما ته خپل استادانو وي چې یاره خلک خو پی ایچ ډي یو غر دی چې دا به ته په دې به دا به تېری مخې ته د یو غر پروت دی او دا د موسیقۍ پی ایچ ډي زده کوې نو بیا د پښتو موسیقۍ نه پښتو موسیقۍ دپاره تا سره پرایمري سورسز ډېر کم دي او کتابونه ډېر کم دي لیکل شوي، ته به دا دې دپاره کم دی نه پوره یو شي پسې ورته ګرځي په خپله په میدان باندې، نو دا ته دا غر راخلې نو په خپل سر یې کېدی. نو خو آخر کې ما دا فیصله وکړه بیا پرویز مجور صاحب زما ډومبی سپروایزر و، هغه ماته چې بچې کښېنو وي تا ته دا موقع ده بل څوک یې نه کوي، ته هم په دې موسیقۍ باندې پی ایچ ډي وکړه او په دې کې چې هر قسمه مرستې زه ورسره کوم. هغه الله دې وبخښه زما تیس دوران کې وفات شو. بیا زما دویم روح الله صاحب زما د پښتو چیرمن چې کوم دی نو هغه زما دغه انسټرکټر او سپروایزر و دینه عبدالوحید خان صاحب زموږ زوړ چیرمن، هغه زه ډېر زیات هغه افغانستان کې تشویق کړی وم، ډېر زیات دغه راته راکړی چې یاره ته خامخا پی ایچ ډي وکړه په دې کې. نو هغه بیا خدای بس هغه ډېر داسې څیزونه هسې یاره وه څه بو کېدل، خو چې هغه بو باندې مونږ ورغلو نو هغه ډېر اسان شو ماته، ځکه چې داسې مواد چې هغه په میدان خواره واره پراته وو خو چا په دې کار نه و کړی، نو هغه ماته ډېر اسانه شو. ما د مثال د سند تهذیب نه او داسې د بیمبیټ کا تهذیب نه پس بیا د ریګ وید اتر وید سام وید چې کوم د ویدونو
دغه د دور د هغې نه داسې راغلی یم پې او یا داسې زموږ پښتو ته نو کار ماته ډېر اسان شو تر ډېر حده پورې هغه پي ایچ ډي زما سر ته ورسوله. بل څوک شته داسې چې په پښتنو کې چې پي ایچ ډي کړي په موسیقۍ کې دلته؟ په موسیقۍ کې زما تر علمه پورې پاکستان کې بل څوک نشته. پښتو کې دا اوليت تاسو یې وړو. ها ډاکټر صاحب دا موسیقۍ ته دا راتګ دا د چا نه متاثره وي شوق دی که څنګه؟ یاره جی دا خو هغه وایي چې دا په زوره نه کېږي او دا په یو شوق وي که نه، بس الهي دی هغه خدای پاک هغه شوق او ذوق چاته ورکړي. نو دا د بچپن نه زما موسیقۍ سره شوق و. د رفي صاحب دا سندرې به موږ په وړوکوالي باندې اورېدې داسې، بیا داسې ورو ورو وړومبی به انډیا اورېد، بیا پښتو ته راغلو چې زموږ پښتو کې هم ډېر خوند. پښتو کې د چا نه متاثره؟ پښتو کې زه ډېرو استادانو نه متاثره یم، لکه بلکې زه به په دې کې چې دی نو که خیال صاحب او احمد ګل استاد یاد کړم درته، دا دواړه زموږ ځان له یو واړه مکتبونه یې ځان له جدا یو دغه دي. بیا د شاه ولي استاد شو، سردار ټکر صاحب شو. په نوي دور کې چې که زه وګورم نو شاه ولي استاد خو بیا زما استاد هم دی، لکه هغه پښتو هغه دغه رسم مې نه دی کړی، خو بیا زما د ګایکۍ او زما چې د پښتو افغاني موسیقۍ طرف ته چې زما کوم شوق پیدا شو نو هغه بیا شاه ولي استاد نه ډېر زیات زه متاثر شوی یم. بیا داسې احمد ګل استاد خو زما استاد دی چې دلته ما سره په سټوډیو کې دلته وي او اني ټایم موږ ریاضت کوو ورسره. او داسې چې دی نو زما د کلي فاروق استاد، خیست امیر استاد شو، داسې الله دې وبخي ډېر استادان مړه هم دي، شفیق استاد شو، ملنګ بابا شو، داسې ډېر خلک و چې هغوی نه ما زده کړې وخت کړي دي. که زه په افغاني موسیقۍ کې یاد کړم نو استاد سر آهنګ شو، استاد نبي بخش شو، او داسې ډېر استادان به زه یاد کړم، د لوګر استادان، بېلتون استاد دي، دا مې ډېر زیات خوښ دي، لوګري موسیقي مې خوښه ده. نو د موسیقۍ که زه ووایم چې زما شوق دی نو هر هغه استاد چې کوم دی یو مکتب سره تعلق لري او په ما ښه لګېدل نو هغه زه خپل استاد ګڼم او زما خوښ دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب. نو په دې دومره کار زیار کې تاسو ډېر کړه وکړو، ډېر محنت مو وکړو او موسیقي مونږه اورو خوښو، خو اکثر دا خلک وایي چې موسیقي خلک خوښوي خو موسیقۍ سره تعلق لرونکي چې کوم دی اوس خو خیر هغه څیز نشته، خو بیا هم ستاسو د یوې داسې کورنۍ نه موسیقۍ طرف ته راتلل څه مسله خو نه وه؟ یاره جی دا اوس موږ تاسو مخکې ګپ مو لګو نو داسې څه مسله ماته نه ده. لکه زما مور چې کوم دا خدای دې وله ژوند او عمر ورکړي، ډېر زیات اوس بیماره ده، تاسو ورته هم دعا کوئ. د هغې زما سره ډېر سپورټ و. ما چې دا پی ایچ ډي کړی ده او دا میوزیک دی نو دا صرف او صرف زما مور زما سپورټ کړی دی. والد صاحب ژوندی دی؟ والد صاحب زما چې دی نو ډېر په 10 جومات نه هم جومات کې مې وفات شو. نور وروڼه؟ زما یو ما پسې یو ورور دی، 2 مې خویندې دي، هغه خویندې مې واده دي او ورور مې چې دی ما پسې دی بل. نو هغه زه خپل مور ډېر زیات سپورټ کړی ما، خو بیا هم راته اوس هم وایي چې یاره که بل طرف تللې دا تر کومې پورې به دا کې خامخا پښتنو په ذهن کې یو شی روان وي نو پښتانه دا شی اکسپټ کولی نه شي، نه اکسپټ کوي. لکه موږ وایو موږ په دې ګوره زه دا وایم چې زه د موسیقۍ ډاکټر یم، د یو ښه خاندان سره هم تعلق لرم او یو پایلټ یو میډیکل ډاکټر دی، هغه هم دغه ډاکټري کړې ده، څه فرق پکې نشته. خو ما په یو ډیګرۍ کړی دی، هغه په میډیکل ساینس کړی دی، هغه هم کړی دی، ما هم کړی دی. خو زما هغه د که پښتنو ته مخامخ کړي نو هغوی ته هغوی به صحیح ډاکټر وي، ما ته به هغسې ډاکټر نه وي. ګوري ډاکټر صاحب زه دلته یو عرض وکړم، ما چې کله په دې هنرمندانو باندې هغه کتاب لیکلو تېرې رواجونه، ما د دې فنکارانو هغه جر ډېر ایستي دي، دا موږ چې ورته میراثیان وایو، دوی هم په یو وخت کې د دې په کورنۍ کې څوک دې موسیقۍ ته راغلی دی. همداسې ده جي. احمد ګل استاد وایي زما والد صاحب او وهاب ګل استاد تبله غږولو او هارمونیم غږولو او نیکه مې فوج ته تللی و نو توره زده کړې وه، غور نیکه نه شي هغه خو د موسیقۍ سره تعلق نو. خو بیا چې کله ستاسو بچي موسیقي زده کړي نو بیا وایي دا میراثیان دي. ډاکټر صاحب تاسو سره زه دې خبره کې دا بخښنه غواړم، تاسو سره ټایم هم کم دی، خو تاسو سره زه ګري کوم، زه تاسو دا خبره اکثر کوټ کوم. او زموږ پښتنو کې چې دی نو هغه چې کوم میراث وایي هغه زاړه فنکارانو چې چا به نغارې غږولې یا ډول سرنا دغه به کوو نو هغه که زه به دوم زما ته ریسرچ مطابق هغه 300 یا دوره تاریخ لري به، خو زیاتر زموږ پښتانه چې دی نو دې کې خاص ور زموږ چې سربڼي پښتانه کم دي نو په دې کې کسبګر ډیر کم دي او کسب ته اکثر پښتنو سپکه د دې هم یو وجوهات دي. د دې سیمې د جنگ او جدل یو
غټه سلسله اوسه پورې زموږ په دغه باندې جنګ و جدل روان دی چې لا جنګ ودرېدل نه دی او دا د 15مې صدۍ عیسوي نه که موږ شروع کړو د وایټ هاونز د وخت نه تر اوسه پورې دغه شی روان دی. نو پښتنو به کسب ته په دې وجه سپک کتلل، اوس هم ګوري چې بل کس ښه هغه وخت کې به دا عزت شوی چې ښه توره وهې، ښه مقابله کې ښه پهلوان وي، پلان کې ملکه کوړ شابوړي چې کومه وه هغه وګورو موږ نو هغه غټه مثال توره بازه هم ښځه وه، نیزه بازه ښځه هم وه. نو اوس تاریخ کې هم نوم دی. داسې میراثیان هم په تواریخ حافظ رحمت خاني کې تاسو ګورئ کیدای شي چې هغوی پوره د زموږ د مشر نیکه چې کوم دی نو هغه په فوج کې و او هغوی بیا کې داسې و چې هغوی ورته چې خان موږ ته دغه راکړه اجازت راکړه چې موږ یو شپه په یو کلي ورشو یا داسې یو معرکه وکړو، په خپله مقابله وکړو. نو بیا د دغه میراثیانو د فن د خلکو د خپل فوج او باقاعده په یو علاقه ورغلي دي او هغه جنګ دی ګټلی دی. نو داسې هم څه وخت دور تیر شوی دی، خو وجه دا وه چې په دې وجه کسب وروسته پاتې شوی دی او یا د فن خلک شاعرۍ ته هم سپک خلک پښتنو کتلي، دور درانې نه دي کتلي، دغسې موسیقۍ ته په دې وجه چې هغه د سپک کار ګڼه او دې په ځای افضل کاریا ګڼه چې کوم سړی ښه پهلوان او ښه نیزه باز او ښه توره باز و هغه ته به یې درانه کتل. او دا د جنګ او په دې خطې باندې دغه جنګ او جدل چې تیر شوی وجه هم د دغه ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو خبرې دومره ګټورې دي، په دې به ځان له یو بیل دغه کوو. تاسو وختي د لوګر خبره وکړه، نو ما ذهن ته راغله چې دا لوګري ساز زمونږ ډېر مشهور دی. نو زه یم چې دا شروع د لوګري ساز نه راته وکئ او بیا ورپسې چې کوم دی نو ستاسو خوښه ده چې څه وایئ. زه هم چې یو سندره به ووایو هغې منځ کې به لوګري شانونه هم وکړو. به داسې وکئ جي. صحیح. خبرې سړې سړې اړوي، سپ هنر میں ارادے اړوي، یا خو تنکی د خو سراز د پکې هسې په زور په ځان روجې اړوي. دا ادیره دا د ستړو ځای دی، دلته شاهان هم قافلې اړوي، د پښتنو به درته څه ووایم هسې دنیا کې ورځې شپې اړوي. ولې دې په سپینو جامو نیلورنګاوو وا 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 هی، ولې دې په سپینو جامو نیلورنګاوو، الله ستا خمارو سترګو په ما ور لګاوو ور لګاوو، الله ستا خمارو سترګو په ما ور لګاوو ور لګاوو. ولې 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 دې په سپینو جامو نیلورنګاوو، الله ستا خمارو سترګو په ما ور لګاوو ور لګاوو، الله ستا خمارو سترګو په ما ور لګاوو ور لګاوو. راشه په زړه مې ګوتې کېږده جانانه زما، راشه په زړه مې ګوتې کېږده جانانه زما، په تا بایللی زړه مې ځای ته نه راځي نه جانانه زما.
بیل لزم زیتن رازینا جانا نظم ولی 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 دی پسپینو جامو نیل برنگاو الله ستا خمارو سترګو په ما ور لګاو الله ستا خمارو سترګو په ما ور لګاو ستا د ګیلاس په شان غړې دا جانانه زما ستا د ګیلاس په شان غړې دا جانانه زما زما شړې دستا به څنګه قبول شي نا جانانه زما زما شړې دستا به څنګه قبول شي نا جانانه زما ولی 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 دی پسپینو جامو نیل برنگاو ولی دی پسپینو جامو نیل برنگاو الله ستا خمارو سترګو په ما ور لګاو الله ستا خمارو سترګو په ما ور لګاو زړه دې کلک د کاڼي کا مټې دې فولاد کا مټې دې فولاد کا زړه دې کلک د کاڼي کا مټې دې فولاد کا مټې دې فولاد کا دا د پلار نیکه وطن دا د پلار نیکه وطن جوړې کا آباد کا جوړې کا آباد کا زړه دې کلک د کاڼي کا مټې دې فولاد کا مټې دې فولاد کا زړه دې کلک د کاڼي کا مټې دې فولاد کا مټې دې فولاد کا دا اخیری مصرا باداشی جانانا زما دا اخیری مصرا باداشی جانانا زما سوک چی خیستا اشنا لاری غم جنباوینا جانانا زما سوک چی خیستا اشنا لاری غم جنباوینا جانانا زما ولی ولی ہائے ہائے ولی 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 دی پسپینو جامو نیل برنگاو الله ستا خمارو سترګو په ما ور لګاو الله ستا خمارو سترګو په ما ور لګاو پوری او تاسو د ناشناس صاحب ذکر هم وکړو دا سندره هغه هم ویلي ده او دې کې شک نشته چې د هغې خپل یو انداز د ځانګړتیا ده خو تاسو هم ډېر په زړه پورې وي او بیا تبلیغ ته چې کوم سیداګل استاد ناست دی تاسو وایي هغه لوګري هم پکې راغی او ورسره چې کوم دی نو د تبلیغ هغه په هنر باندې استاد ډېر زیات لاس بر لري دو خبرې به ورسره کوم که خیر او زه وایم چې بل داسې یو خوندور غوندې په خپل طبیعت باندې ریم استاد چای هم پخ کړی ده ریم جي صاحب چای پخ کړی دی احمد ګل استاد هم ای بس بیا چای وسکو نه پس بچي وسکو با سره ریاض متن راغلی دی که نه او محفل د ملګرو په پېښور کې د ډاکټر راشد احمد خان صاحب په ډیره کې تاسو دپاره موږ د موسیقۍ دا محفل را جوړ کړی دی هم د ریډیو د اورېدونکو دپاره او هم زمونږ د چینلو د کتونکو دپاره تمه لرمه چې په ښو کمنټ به مونږ نمانځئ او ورسره به رالخیخې مشورې راکوي جی ډاکټر صاحب څه به وایي کتونکو اورېدونکو ته زه به د رحمان بابا یو
کلام پیش کوم رباعي شکل کې او بیا ورسې یو ګل د فضل فو یو پخوانی فوک بلکې فوک خو نه دی خو د محمدین تیلی او جی محمدین تیلی خو زه به په دا مخکې په لږ غوندې خبره به وکړو چې دا په 1915 کې مظفر خان ویلې دی په ترک کوړي کې بیا دا ویلې دی خیال محمد استاد په ریډیو کې او په سنټرل پروډکشن یونټ کې ریکارډ کړو خو زه به یو خبر وکړم دا نویتا خان بیا ویلې دی او ډېر ښایسته ویلې دی هغه بیا موږ ته هغه سندره راغبږئ هغه به لږ غوندې زمزمه کړو زما ډېره زیاته په فیمیل آرټسټانو کې نو سبا خو یو سندره په د سوشل میډیا باندې زیاته وایرل ده په دغه کې چلیږي په بیک ګراوند میوزیک کې بالکل هغه جوړ هغه د ریډیو سندره زموږ د ریډیو ده نو نویتا خان خو د پښتو د اردو اصل کې هغه د پنډس ټاپ آرټسټ و په خټه باندې پښتنه وه افریدیانو بالکل خو چې په پنجاب کې لوی شوي زیږېدلي بیا د هغې ورو په انګلینډ کې بس دام لاړه د دې بله خور وه انیتا نو دواړه واده شوي نه وي او نو بس دغه د موسیقۍ شوق د هغې هم دا شوق جی راځئ تاسو رباعي او بیا دا زما د استاد شاه ولی استاد کمپوزیشن دی د رباعي هغه پیش کوم لاس می وتړی د زلفو په تناب بیا می وسپارئ د سترګو په کسا چې په یاد کې می سری شونډې سپین رخسار وي له چشمانو می بهیږي سره شهاب چې نسیمې د زلفینو را پیدا شي هو درس می ډوبکان دی په مشکو په ګلاب چې د سپي اواز اورم هسې خواخ یم لکه څوک په نغمه خوښ وي د رباب هو په غزل کې خو صوبتا انتخابی د رحمان تمام غزل د انتخاب گل دے پزلفو باندے کاتار دی گل دے پزلفو باندے کاتار دی دواړه چشمان دی محبوبا گل د انار دی توبہ توبہ گل دے پزلفو باندے کاتار دی چشمان دی محبوبا گل د انار دی توبہ توبہ گل دے پزلفو تاچی آئینہ مختانی والی تاچی آئینہ مختانی والی شنکی خالونا دے پرمخ بحل چار دی توبہ توبہ گل دے پزلفو باندے کاتار دی دواړه چشمان دی محبوبا گل د انار دی توبہ توبہ گل دے پزلفو
جانانا بباخ تیریگی زما جانانا بباخ تیریگی ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوینا توبه توبه ګل دې په زلفو باندې کاتار دې دواړه چشمان دې محبوبه ګل د انار دې توبه توبه ګل دې په زلفو ګل دې په زلفو ګل دې په زلفو